أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتبا صدق الله العظیم. نن به د سوره النساء درس نمبر 88 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 128 129 129 او 130 ترجمه تفسیر وکړو. ويستفتونک او طلب د فتوا کوي لتانا فی النساء په باب د خزو کې په باره د خزو کې یعنی د میراث باره کې. قل تو توایا اے نبی علیہ السلام الله یفتیکم چې الله فتوا درکوي تاسو ته، الله حکم درکوي تاسو ته فیهن په باب د خزو کې، وما یتلى علیکم او هغه شی چې لوستلی شي پر تاسو باندې، یعنی هغه حکم درکوي چې تاسو یا یو په قرآن شریف کې فی الکتاب په دغه کتاب کې په قرآن کې فی یتاما په باب د یتیمانو، فی یتاما النساء په باب د یتیمانو خزو کې، اللاتی هغه خزې لا تؤتونهن چې نشي ورکولی هغو خزو ته ما کتب لهن هغه څه چې دوی دپاره مقرر کړی شوي دي په میراث کې یا فرض کړی شوي دي په میراث کې. وترغبون دوی او مینه کوي او مینه کوئ تاسې ان تنکحوهن په دغه کار کې چې نکاح کې واخلو تاسې دغه ښځې، والمستضعفین او حکم درکوي الله پاک په حق د ضعیفانو کې تاسې ته، من الولدان هغه د یتیمانو ماشومان چې هغه ضعیفان دي، واړه دي. وان تقوموا للیتامى بالقسط چې ودرېږئ تاسې په حق د یتیمانو کې په عدل او انصاف سره، همدا رقم ته په ښځو د حق کې په میراث په مهر کې په عدل او انصاف سره. وما تفعل من خیر او هر څه چې کوئ تاسې له خیر څخه له نیکیو څخه، فإن الله كان به علیما پس بېشکه چې الله د پر هغه ښه عالم او هغه هم لکه له نور اشیاء ور معلوم دي. وإن امرأة خافت او که کومه ښځه ډارېدله ویرېدله، خافت ډارېده من بعلها له خپل خاوند څخه له خپل میړه څخه، نشوزا د سرکشۍ لوجې او اعرادا سرکشۍ نه مطلب یعنی د حقوقو په منع کولو کې، همدارنګې د صحبت په ترک کولو کې، او اعرادا یا د مخ په ګرځولو کې، یعنی د مجلس کې اوسه نه کېناسته او خبرې مبرې نه کولې. فلا جناح علیهما نو هېڅ ګناه نشته په دوی دواړو باندې، ان یصلحا چې دوی دواړه صلح وکړي، بینهما مابین د خپلو کې، صلح کولو سره. والصلح خیر او دا صلح چې ده دا ډېره غوره ده. واحضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوي دي نفسونه حرص ته، یعنی دا زړونو په منځ کې بخیلي موجوده ده. وان تحسنوا وتتقوا او که نیکي وکړئ تاسې، وتتقوا وډار شوئ تاسې د الله څخه، نیکي وکړو یعنی خپلو ښځو سره، فإن الله بېشکه د الله چې ده کان بما تعملون خبیره نو هغه شی چې کوئ تاسې ښه خبردار دی. ولن تستطیعوا او لسره به طاقت رانوړئ تاسې ان تعدلو چې تاسې عدل وکړئ بین النساء په مابین د ښځو کې، ولو حرستم اگر که ډیر حرص وکړئ تاسې عدل ته، فلا تمیلو کل المیل نو مخ مه ګرځوئ تاسې په کامل مخ ګرځولو سره، فتذروها کالمعلقة چې پرېږدئ تاسې دا ښځه په شان د ځوړندې شوې چې نه یې طلاقوي او نه
دا هغه مینه محبت ورسره کوي چې کوم حقوق د هغې نه پوره کوي. وان تصلحوا او که صلح وکړئ تاسې له خپلو ښځو سره وتتقوا او پرهیز وکړئ تاسې له ظلمه څخه فان الله بېشکه الله چې دی کان غفور رحیمه بېشکه الله د ښه مغفرت کوونکی د خطایاتو ډېر رحم والا دی د اجر او ثواب په انعام سره. وان یتفرقا او که سره بیل شول دواړه یغني الله یعنی دا خاوند او ښځه په منځ کې طلاق راغه یغني الله نو بې پروا کاندي الله کل من سعته هر یو له دوی نه له فراخۍ خپلې وکان الله واسعا حکیما او الله چې دی فراخ رحمت فضل او احسان والا دی حکیما او تدبیر والا دی چې هر کار له حکمت او مصلحت سره سم کوي. نن درس کې الله جل شانه ډېرې اهمې او ډېرې فایدهمندې موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ تاسې اکثره دغې موضوع سره مخ کېږي. موږ تاسې په معاشرو کې هر یو دویم کور کې داسې موضوعات څه کېږي مخې ته رسي. هغه دا چې الله پاک فرمایي چې د عربو کې اول داسې دستور و جاهلیت دور و اسلام نه مخکې چې دوی به ښځو ته میراث دا شیان نه ورکول. هغوی به وي چې دا میراث دا د میړونو ځوانانو سړیو حق دی ځکه چې دوی جنګیږي جنګونه کوي غنیمت راوړي مقابلې کوي نو دا میراث به هغه چاته میلاویږي چې څوک میدان جنگ کې موجود وي او ښځې خو جنګ نشي کولی نو دغو ته به میراث نه ورکوله. نو الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړه چې د ښځو میراث به څه شي شروع شي ښځو ته میراث کې خپله حصه وټاکه. نو چې کله عربو ته معلومات وشوه نبي علیه السلام ته راغلل چې یا رسول الله مو اورېدلی دي چې تاسې ښځو ته میراث ورکوئ. نبي علیه السلام ته چې بالکل دا صحیح خبره ده. نو هغوی ته چې میراث خو د هغه چا حق کېږي چې هغه جنګیږي تکلیفونه تېروي د خپل قوم خپل ولس نه دفاع کوي نو ښځې خو دا کار نشي کولی نو دوی ته د میراث ورکولو څه فایده. نبي علیه السلام چې نه میراث لکه څنګه چې سړیو حق دی همدا رقم ته د ښځو حق هم دی. نو بس صحابه چې دا خبره واورېده بس دویمه خبره یې ونه کړه او د الله حکم ته یې غاړه څه کړه کېدوله. سبحان الله دومره په دین باندې مین خلک او حال دا چې دا کله انسان یو کار کې ټول عمر تیر شوی بیا هغه کار نه منې کېدل دا ډېر سخت وي. صحابه وو چې څنګه نوی آیات نازل شو ډایرکټ به خپل ځان نه عملي کا ځکه خو الله پاک دومره لوی مقام یې کړی. دا اول آیت کې خو همدا خبره وه چې ما تاسو ته ووایي ویستفتونک فی النساء دوی تا نه طلب د فتوې کوي. دغه ته بعضې خلک فتوا یایي دا فتوا ما یایو فتوا یایو فتوا غلطه معنا رسي فتوا. نو الله پاک ورته وایي قل لله یفتیکم الله تاسو ته فتوا درکوي فیهن په حق د دې ښځو کې وما یتلی علیکم هغه څه چې تلاوت کېږي په تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې فی یتام النساء همدارنګې هغه یتیمې ښځې همدارنګې د مخکې څه فرمایي هغه یتیمان وړکي نو عربو به یتیمانو واړو ته به هم هغه نه ورکوله میراث. همدارنګې چې کومې ښځې به مثال خبره ورور ښځه به پاتې شوه یا نوره کور کې هغې میړه به مړ شوه بس هغې سره به واده وکړه مهر دا شیان بیا نه ورکول. نو الله پاک دا ټولو تر ذکر کړل که یتیمان ښځې وي که یتیمان واړه وړکي وي که کونډې ښځې وي نو دغو ته به تاسې څه ورکوئ میراث ورکوئ. د نن سبا خاص کر موږ پښتانو قوم کې دا مسله د نش په برابر حساب ده خفه کېږو به نه. په پښتانو کې زه چې خپله څومره سوچ کوم په سلو کې الله مې د غاړه ما بندوي 99%
خلک چې دي هغه ښځو ته خپل لور ته خپل خور ته میراث کې حق نه ورکوي. بس چې لور خور یې واده شي چا کوم جایداد وي په زمانو کې تقسیمیږي لورګانو ته خورګانو ته هیڅ حساب کې نه ورکول کیږي. دا مسله زده کړو محترمو. دا بیله خبره ده چې هغه غریب څه یایي نه خپل حیا دې واجب څه نه یایي او ته به ځان په غلی کې هغې دنیا کې به دغه سوال نه کیږي. هغه پلار چې خپله لوري جایداد کې لور ته حصه نه ده ورکړې هغه پلار نه به دغه باره کې پوښتنه کیږي. هغه ورور چې خپل خور ته جایداد کې حصه نه ورکوي دغه ورور نه به پوښتنه کیږي. بعضې بیا دا خبره کوي چې بس موږ خو خپل خور ته خرچه ورکوو. خرچه بیله خبره ده. تا ته نه دې په کروړو منځه کې لاندې کړي دي ته به کال هغې ته 1,00,000 روپۍ ورکوې 100,000 روپۍ ورکوې په دغې غلطوې نه. دا خو باسیا ورکوې هغه خو تا خور ده. هغه غریبه خو مزدوري نشي کولی. میراث چې تا د څومره جایداد پاتې ده دغه کې به خپلې خورې حساب بیله کړي او هغې په نوم به کړي ویر به کړي باقي هغه پوه شه او کار یې پوه شه چې هغې قبول کا خپل بچیانو ته ویر کوله واپس یې تا ته در کوله هغه یې دې کار ده. نو په دغې مسئلې باندې عمل کوئ. دا زموږ په کورونو کې چې د جنګ او جګړې وي مال کې مو خیر او برکت نه وي هغه همدا وجه ده. تکلیفونو سره مخ کیږو د خپل لور او خور حصه څه کوو اخرو. د بل آیات کې الله پاک وان امرأة خافت من بعلها ښځې او خاوند په مابین کې جنګونه ارڅي. الله پاک فرمایي کله کله داسې صورت پیدا شي میړه خپلې ښځې سره نه لګېږي یا مثال خبره ښځه زړه وي یا ښځه مثال خبره ښکلې نه وي. نو په دغه صورت کې الله پاک ډایرکټ داسې نه وتایي چې بس تاسې طلاق واچوئ. ښځه کسي چې والا میړه خو ما سره نه لګېږي نو ښځه دې لږه داسې وکړي خپل حق مهر دې څه کړي ورته معاف کړي چې زه تا ته خپل حق مهر څه کوم معاف کومې بس ما سره څه شه جوړ شه. که په دغه باندې میړه راضي شه خو ډېره ښه خبره ده. دغه ته الله پاک څه یایي فلا جناح علیهما په دغو دواړو کې هېڅ ګناه نشته په دغو دواړو باندې. څه مطلب یعنې دا پر رشوت کې نه ارسي ځکه دلته که میړه ته حق مهر معاف کړو نو میړه خو هم لږ ورتېر شه زه که زړه یې که بدرنګه یې خو بس اوس به وخت د ستیرام یې دا رقم ته صلح دې وکړي. یا مثال خبره ښځه دې ورته ویایي چې زه بس طلاق مار کوه بل واده وکړه او ایما چې څومره حقوق دي درې هغه حقوق که ټول نه ته پوره کوې نیم یې ته پوره کوه په دغې باندې صلح وشوه دا هم صحیح ده. ځکه دا طلاق ډېر بد څیز ده. ښځه غریبه ښځې ته اختیار شته چې وکړي میړه ما سره نه لګېږي ما سره وخت نه تېرېږي زه یې خوښه نه یمې بس اول خو الله پاک دا چانسونه ورکړي دي چې زه خیره ته لږه اوسې تېره شه. یا ښځه خپله کسي که زه طلاق ته نه واخلم دا بچي مې به تباه برباد شي. نو الله پاک طلاق ته ډایرکټ اشاره نه ده کړې څه یې ورته ویلي دي فلا جناح علیهما ان یصلح بینهما صلحا والصلح خیر. دا صلح ډېره غوره ده. پوه شوئ. نو ښځه غریبه کسي که طلاق خلمې بچی مې تباه کېږي یا مثال خبره که طلاق واخلمې بل څوک به ما سره واده نه کوي دار په داره به ومې بې عزته به شمې نو دغه وخت کې ښځه دې څه وکړي مهر دې ورته معاف کړي یا دې ورته ووایي چې ځه بس بل واده ځان ته وکړه او ما طلاقوه او که ما ته پوره حقوق نشي کولی خیر دی ما ته لږ وخت ورکوه خو زه به تا په څه کې ومې ژوند کې ومې. دغه یو څو اختیاره ښځې ته الله پاک ورکوي. او که ښځه کسي چې نه زه بس
دغسې مې وخت نه تېرېږي، مېړه ماته وخت نه ورکوي، بس ښځه دې ورته ووایي چې خپل مېړه ته چې تا زه خوښه نه یمې، ماته طلاق راکړه. صحیح شو. الله پاک څه فرمایي؟ دا مخکې ذکر یایي وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. که چېرته دوی دواړو په مابین کې جدایي راغله، الله پاک څه دی؟ بې پروا به کاندي الله هر یو له دوی نه فراخی خپل، یعنی دوی دواړو باندې به ګناه نه وي، او میړه ته به بل سړي ته به بله ښځه پیدا شي، او دا ښځې ته به الله پاک نوره ژوند برابر کړي. ځکه ښځه خو پوهېږي چې دغسې مې وخت نه تېرېږي، بس دغه نه به طلاق واخلمې، څه به وکړم، بل چا سره به واده وکړم، هغې ژوند به بل ځای کې جوړ شي. دغه اسلام کې دغه چانسونه شته دي. ښه، یو خو داسې وي چې هغه یو نیم بیعقل وي، وچ په وچه ښځې سره ظلم کوي، وچ په وچه ښځې ته طلاق ورکوي، نو دا بیا ګناه کې ارځي. او دا څو صورتونه چې ما درته ووایي دا بیل صورتونه دي. ښه، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. او تاسې سره طاقت نه لرئ چې تاسې څه وکړئ د ښځو په مابین کې عدل وکړئ. څه مطلب؟ یو سړی د دوې ښځې لري، درې ښځې لري، څلور ښځې لري، خامخا یوه ښځه یا دوه ښځو طرف ته ډېر میلان وي، دا غیر اختیاري وي، دا مینه محبت. ښه، یوه ښځه په ډېره ګرانه وي، دا بله ښځه هم په ګرانه وي، خو هغه دومره په نه وي ګرانه، نو الله پاک دا بیا ګناه نه لري، ځکه دا مینه دا زړه دا خپل اختیار کې نه دی. خو دغه دا مطلب نه دی چې هغه تانې ډېره ګرانه دی بس هم هغې ته ټول وخت ورکوي، هره شپه هغې ته ورسي. نه، ته به چې تا د شریعت کوم تقسیم ټاکلی دی هغه به خپل کوې، باقي چې دا زړه یې ته هغ طرف ته ورسي په دغې باندې ته نه یې ګناهګار. هغې ته څومره خرچه ورکوي دا بلې ته به هم دومره خرچه ورکوي، هغې ته چې څو شپې ورکوي دا بلې ته به هم هغومره شپې ورکوي، هغې ته چې څه رقم ماړی ورکوي دا بلې ته به هم ورکوي. دا خو تا اختیار کې دي، چې خپل اختیار کې دي دا به سلو کې 50% هر یوې ته پوره پوره ورکوي، چې کومې تا اختیار کې نه دي هغې باندې ګناهګار نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه رضی الله عنها په ډېره ګرانه وه، نورو ښځې هم پې ګرانې وې، خو بیبي عایشې سره د قدرتي مینه ډېره وه، نو داسې نه کول چې ټولې شپې مثال خبره میاشتې کې به 50 شپې یا 60 شپې بیبي عایشې به رضی الله عنها سره تېرولې، دا نوره شپې به نورو بیبیانو سره نه، هرې ښځې ته به یوه شپه وخت ورکوله، نوره زړه غیر اختیاري ده چې هر چا ته ورسي هغه پروا نه کوي. او دا آیات کې الله پاک فرمایي والصلح خیر، دا صلح چې دی دا غوره دی. څه مطلب؟ یعنی د ښځې او د سړي په مابین کې چې صلح وشي دا به ښه وي. الله پاک ښځې ته فرمایي که ته پوهېږې چې بل چې ته د واده نه کېږي یا کسې چې که مېړه نه طلاق واخلمې بچیانو زندګي مې تباه کېږي، نو خیر د صلح وکړه، دا به ډېره غوره وي. او دلته صلح نه مطلب صرف دا نه دی چې ښځې او د خاوند صلح ته اشاره ده، بلکې دغه نه هر یوه صلح مراده ده. که چېرته مثال خبره د مسلمانانو کفارو جنګ وي او مسلمانان پوهېږي چې دلته موږ صلح وکړو، اسلام ته مسلمانانو ته فایده ده، نو صلح دې وکړي. یا همداسې نورو ځایونو کې دوه مسلمانانو ورونو خپلو کې جنګ وي، نو الله پاک څه ورته فرمایي والصلح خیر، صلح څه ده غوره ده. او که داسې صلح وي چې د کفارو په فایدې کې وي، نو داسې صلح دې بیا مسلمانان نه کوي، یا داسې صلح وي چې هغې کې حرام حلال شوي وي یا پکې حلال حرام شوي وي، نو داسې صلح دې هم بیا نه کوي. هر هغه صلح چې اسلام سره په ټکر کې وي هغه صلح ترې نه ده مراد، هغه صلح ترې نه مراد ده چې اسلام سره په ټکر کې نه وي بلکې اسلام سره موافقه وي. نن دپاره همدا درس بس دی، وما علینا الا البلاغ.